السلام علیکم کتونکو نن ستاسو په درانه خدمت کې کوم موږ ویډیو جوړو هغه به ستاسو لپاره ډیره کارآمده وي ولې انسان چې الله پاک پیدا کړی دی هغه سره مرګ هم لیکلی دی مرګ به خامخا راځي نو کوم چې انسان مړه کېږي د هغه بیا په هر مذهب کې هغوی خپلې طریقې کار کوي کوم چې زموږ مسلمانان دي موږ باقاعده هغه ته غسل وکړو او د غسل بعد بیا د هغه چې کوم تدفین وي یا هغه ته کفن ورکړل کېږي دغه سلسله هم وي خو ښځو ته تر اوسه پورې هغه صحیح طریقه د کفن او د تدفین یا د غسل ورکول معلومه نه ده نو دغه په حواله باندې له موږ سره نن دوست محمد صاحب چې د سرکاري هسپتال د دوکۍ پیش امام دی پر مسایلو باندې او د ډېر ښه عبور لري نن به موږ له هغه سره د غسل طریقه کار او له هغه سره تدفین کفن څنګه ورکول کېږي خاص کار د نر او د ښځې هغه به دواړه موږ ته مولوي صاحب راشي نو راځو چې دا په تفصیل وګورو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ډېره معلوماتي دي نو راځو چې له مولوي صاحب سره وګورو چې په څه طریقه کفن کاټېږي په څه طریقه د هغه ورکول کېږي او له ترګورو له مخه نن موږ خاص کر د ښځو د میت د مړي چې د نر لیارو هغه ته نشي کېدلی خاص ښځې دي مستورات د پرده ده ښځه د ښځې د ضرورت پر بنیاد ښځې ته ورکړلی شي وایسې ډېر داسې احکام شته چې د ښځې هم له ښځې له بعضو ښځو ستر شته د اسلام دونه لویه پرده ده نو د دغه د غسل په باره کې او د دغه د کفن په باره کې موږ مسلمانو ته یو معلومات ورکول غواړو او په دغه نیت یې کوو چې الله به موږ ته اجر راکړي ثواب به راکړي او په دغه نیت باندې چې چا وکړي هغو ته به هم الله ثواب ورکړي او بیا د غسل او د کفن متعلق په کتابو کې راځي نبي علیه اسلام فرمایي چې چاته غسل ورکړي الله به دای له ګناهو داسې پاک کړي لکه چې دا مړی صفا کوي نو چې غسل چاته ورکوئ ښه د صفایي خیال یې ساتئ او کفن چې چا چاته ور واغوندي الله به د جنت لباس ته ور اغوندي دا ثابت په حدیث سره دی نو موږ به د ښځې د غسل طریقه و هغه خوندو مندو ته د اسلام چې مسلمانې دي او ورویښیو او دوی پر دې باندې خاص کر نظر واچوي اول وارې د غسل په دویم نمبر کې د کفن غسل طریقه په اسلام کې دا ده د هر مړ نروې ښځی چې اول وارې به 3 لوټې را اخلي پاکې لوټې په دې پاکو لوټو که نروې که ښځه او دس به ور وچوي په دغه د هر چا سر خلاصېږي د هغو ښوونه یا طریقه د ښځې د غسل په حق کې مناسب نه ده بعده به اول وار ښی لاس ور ومینځي تر مړونده پورې بیا به کڼ لاس ور ومینځي تر مړونده پورې له هغه په بعده به استنجا ور ووهي لکه چې په ژوند انسان استنجا وهي له استنجا بعد به دا غسل کوونکی خپل لاس ومینځي چې لاس یې ومینځي بیا به په خولې برسره 3 واره اوبه ور تویې کړي دننه بیا نه ور ایله کوي بیا له هغه په بعد او بیا دا څوک پزې ورته وایي څوک سونډې ورته وایي 3 واره به پر دا سونډې اوبه تېرې کړي او دا خپله ګوته کې چیرې په یو ټوکر کې ونغښتله داسې کې دننه تېره کړه دا عمل به وکړي له هغه په بعده به مخ ور ومینځي لکه انسان چې په ژوند او دس کوي بیا به ښی لچه سره له سنګلې ومینځي تر دا ځایه پورې بیا به کڼ لاس ور ومینځي تر دا سنګلې پورې دا پیوند به هم ورمینځي له هغه په بعده پر لاس اوبه تېرې کړي داسې به پر سر مسه وکړي له هغه په بعده بیا ښی پښه تر بډویې لوړه را ومینځي بیا به کڼه پښه ومینځي تر بډویې لوړه له هغه په بعده به پر دې مړې باندې اول وار اوبه داسې سیده را تېرې کړي له سره به یې راواخلي تر پایه پورې به اوبه پر تېرې کړي ساده اوبه بیا به دا ښی پښه دغسې پر دا کڼې راواړوي لږ به مړ داسې تکیه کړي او هلته بیا مینځونکی مینځي ها نور به اوبه ور اچوي ساده اوبه او له دغه په بعده بیا کڼه پښه داسې پر لوړه کړي بیا به نور دی تکیه کړي مینځونکی به داسې لاس تر لاندې کړي او بیا به مینځي چې بدن یې وچ پاته نه شي دا چې وکړ له هغه په بعده په حدیثو کې په کتابو کې راځي پخوا به پاڼې په اوبو کې وایښولې بیا به په هغه مړ مینځئ هغه به لږ تروې وې صفایي ښه کوله نن سبا صابونان دي که صابون پر لاس وهي او بیا یې پر مړي مشي یا یې په اوبو کې ویلې کوي هغه صابون ویلی سي او بیا په دې اوبو باندې دا مړ مینځي نو له اوله واره بیا له سره ور شروع کړي داسې به صابون پر مشي له هغه په بعده بیا داسې راوړي بیا به دغسې وکړي دا طرف ته به صابون پسې ورکړي بیا به دې طرف ته لږ پوښ کړي دا طرف ته به صابون پسې ورکړي 3 واره چې ساده اوبه پر تېرې شوې له بله 4 واره به چې وکړي صابون به پسې ورکړي دا د ښه صفایي دپاره وایسې غسل هغه دی چې 3 واره اوبه پر تېرې شولې بیا به دا صابون ورسره ومینځي ښه طرح به یې پاکه کړي چې کله یې پاکه کړه له هغه په بعده به یو مولوي صاحب دا یو پوښتنه په مابین کې د اوبو یو مقدار شته په دا کې سوري اوبه وي نه هغه پخوا وایي چې تقریبا په 3 من چې ورته ویل کېږي 3 منه یعنې 3 سیره 15 سیره د غسل لپاره او 2 سیره د اوداسه لپاره ولې هغه ته په نن سبا کې دا شی نشته
په نن سبا کې دا شی نشته چې هغه اوبه څونې قدر که د مړي د منځون کې دا یقین شو چې اوس پاک دی بس پاک دی. که د منځون کې یقین نه و که بیا 15 واره پر تېرې کې هم صحیح ده چې 10 واره یې باندې واچوې هغه هم صحیح دی مګر هغه تعداد یې نشته خو چې منځون کوي دی چې د هغه یقین شي چې پاک دی بس پاک دی. بیا به د هغه په بعد داسې یو چې دا کله پر د لنګ پر خور وي هغه خو نو زموږ نه کار د دې جامې دی چې غسل ورکوي هم داسې یو ټوکر جامې به ځین باسي یو ټوکر به داسې له نامه بیا تر پښو تر زنګنو پورې پټ وي که د نر وي که د ښځې نو چې کله غسل یې ورکوي بیا به یو هغه لنګ خو پر دې باندې پروت دی هغه لنګ به وي لنګ به ځین کش کړي یو پاک ټوکر پاک شی به داسې د ما ټیکری راکړه داسې پاک جامه چې هغه مرداره نه وي لکه ټیکری دا به داسې پر دا مړي باندې واچوي له سره تر پښو هم ټیک دی له نامه تر پښو پورې هم ټیک دی. بیا چې کله دغه لنګ او دغه پاک ټوکر ور راواخیستې پر واچوئ له هغه په بعد دا دې پر واچوي دا جامه دې ځین لرې کړي. دا جامه چې کله ځین لرې سوله دا شی به ورباندې وي چې دا شی و اوس به کفن ورته تیار کړو. د ده دپاره بیا کفن راځي او د کفن تیاري ده چونکې د ښځې دپاره 15 جامې دي او د نر دپاره 3 جامې دي. د ښځې دپاره به اوله جامه دا ولوژي و دې ته وایي ازار. دا یو پټانه معلوم وي که دا د مړه د قد د مړه د قد مطابق یو مټ په ډکړې تر سر به تر وي چې مټ په ډکړې تر پښو به تر وي نور چې دی د مړه د مقدار مطابق به وي. نو چې کله دا جامه جوړه سوله واچول سوله دا به سو ازار او دغه ته وایي د 15 ورکوو. دا بیا تر هغه برابر لږ کم دغه ته څوک لفافه وایي څوک لنګ ورته وایي. او له دې په بعده پر دغه باندې راځي د ښځې دپاره کمیس. کمیس دې که چیرې کومې خوند یې د دې زده کول غواړي چې داسې روغه جامه دې ونیسي بیا دې داسې پر میان دا کږه کړي او دا ځای دې په کینچي کاټ کړي چې دا یې کاټ کوي بیا دې داسې لیکه پکې ورکړي څوک یې پر اوږو هم ورکوي که کفن سمېدی بس خالي د دې مخ خوا لیکه دې ورکړي دا ډول دا به بیا پر دغه برسره داسې واچوي پر دې برسره دا خو تر پښو پورې نه دا خالي شي دا د ښځې تر دغه ځایه پورې راځي د نر غلط تر سترګو یې راکښته راځي او له غاړې به راشروع وي چونکې هدایت زموږ د مذهب کتاب دی هغې تفصیل د دې را اخیستی دی. نو دا به داسې راواړوي دا شی دا به لرې کړي. دا چې کله راواړوئ دا 3 جامې سوې. څلرم د ښځې خمار ورته وایي. خمار یو پړونه دی چې پر مخ یې راواړوي. زه دغه ښځو مسلمانو ته دا وینا کوم چې افسوس خبره ده چې په مرګ کې الله ستا دپاره دومره پرده ایښې ده یو به دې خمار وي تر دغه لاندې کږي چې کمیس پر راواړوي نو دا خمار به د دې پر مخ راځي او بل تهبند ورته وایي خرقة تربتو بها صدیاها. یو بله ټوکړه ده چې هغه به پر ځیګر اچول کړي چې دا د دې ځیګر یې بند کړی وي او دا ځیګر د دې هم پرده ده د ښځې په مرګ کې د الله رب العزت د دې دپاره دومره پرده ایښې ده. دا څو کمیس ته دی څوک کمیس ورته وایي یو یې لفافه سوله یو یې ازار سو یو یې کمیس سو او بل خرقتون هغه ټوکړه ده یو ټوکړه ده چې هغې ته وایي دا اوس له دې په بعده دا ښځه دا اوس فرض که ښځه ده دا راواخیستل سوله پر کښېښول سوله چې کښېښول سوله دا به پر راواړوو. دا کمیس پر دې باندې راواویښتی له غاړې تر سترګو یې پورې کښته د ښځې دپاره او چونکې د دې لاسونه دي دا به داسې کو دا به ورا داسې کو دا په کمیسي کې بند سو دا ور دننه سوی د کمیسه او دا ور باندې برسره که سرویم غاړه. اوس د دې دا خمار دی دا هغه پړونی دی چې تر سر یې لاندې کږي او پر مخ یې را اچول کږي داسې په ترتیب دی ګوري اول د دا لوی ټوکر لاندې کې بیا دویم بیا پسې کمیس چې مړ پر کښېښوئ پر وراوا بیړوي. اوس به دا ټوکر چې د دې خمار په عربي کې دغه ته ویل کېږي دا به داسې پر سر باندې دا یې مخ په پټ او د دې چې د سر کوسۍ دي وشتان دي دا به 2 کوسۍ کړي 2 جټکۍ به کړي څوک کوسۍ ورته وایي څوک جټکۍ ورته وایي 2 طرفه به کړي دا به راواخلي پر دې ځیګر به یې کښېږدي دغه وشتان به یې راواخلي پر دې ځیګر باندې به یې کښېږدي د ښځې ستای دغه دی دا یې وشتان دي پر دا ځیګر باندې یې 2 کوسۍ یا 2 جټکۍ یا 2 طرفه داسې پر ځیګر کښېښول سو خمار ور باندې واویښتی پړونی چې کوم دی هغه ور باندې واویښتی داسې
په پټ شول. او دا وشتان دا یې دویمه پرده چې دې ته راغله. له دې په بعده به بیا ورته ګورو چې په دې کې تقریبا په هدایې کې دا مسله راغلې ده چې بیا په حاشیې کې د هدایې لیکل شوې ده چې کنز هغه ته حواله ورکړې ده چې د دې ټوکړه چې په هغه باندې د دې ځیګر تړل کېږي د هغه مقام موضوع نه ده معلومه کړې، خو دا قدر معلومه ده چې کله له کیڼه طرفه اول وار له کیڼه طرفه را اړول کوو. کیڼ طرف یې کم دی، ولې د دې وجه او علت اسلام څه ویلی دی؟ نبی علیه السلام یې چې په ژوند کې د انسان عادت دا دی اول ټکری پر کیڼې اوږې راواچوي بیا شی پلو پر واړوي. ښځې هم داسې، نو په ژوند کې داسې و، په مرګ کې به هم داسې کوي. نو دا به داسې پر ورواړوي، چې دا کله داسې پر ورواړوي بیا به شی طرف د دې بل طرف داسې راواړوي. چې دا کله راواویشتی اوس له دې په بعده بیا دا طرف پر واړوي او بیا به هغه په بعده دا طرف راواړوي. اوس په دې کې دا ده چې دا کومه ټوکړه ده چې په هغه باندې تړل کېږي د دې ځیګر په تړل کېږي، بیا هغه له دې وجې څخه یا څوک وایي چې دغه ټوکړه ده او څوک وایي چې نه د دې 15 جامې دې پوره کېږي. په هغې کې که چیرې داسې وي چې دا پر دې برسره داسې واچول سي دپاره د دې چې د دې له دې څخه دا کفن لرې نه سي، دا تړل کېږي. دا اخري ټوکړه چې پر ولوېده دا تړل کېږي. کتاب لیکلی دی چې له غاړې یعنې له ځیګره څخه بیا تر سترګیو پورې به دغه ټوکړه پر دې باندې اچول کېږي. ولې چې دا کفن له غاړې به وي، له غاړې به داسې راځي، له غاړې به دا ټوکړه له ځیګره یعنې کتاب ځیګر ویلی دی، دا ځیګر دی، دا به داسې تړل کېږي چې داسې کله پر راغله. ولې چې دا کفن د دې ځیګر لس نه سي. نو مسلمانو د ښځې په سطر کې تر ټولو لویه پرده د دې ځیګر دی. له هغه په بعده چې دا درې 15 عمله وسو، 15 جامې د دې پوره سولې، نو یو ټوکر به راواخی، دا پاډه چې دې ته دا پاډه ویل کېږي، په دې پاډې باندې به یې د سر خوا وتړئ. دا د څه دپاره کتاب لیکلی دی چې سله به یې تړي، بیا د دې دپاره چې خلاص نه سي. که مړی کله اخیستل کېږي او هغه بیا کله هوا او یو شی سي نو دا شی خلاص سي، دا سر یې خلاص سي، دی به لس سي. په یوه باندې به یې پښې وتړل سي. د پښو طرف چې ما درته وویله چې یو موټ قدر به کفن تر سر هم تېر وي، یو به تر، او دا دریم چې دی هغه به داسې په ځیګر باندې د لاندې له خوا به یې داسې تر وباسي، داسې به پاډه تر وباسي. نو چې کله یې وایستله نو داسې به دا بیا وتړي، 3 ځایه به وتړي. او څوک داسې کوي چې یوه پاډه وي اوږده یې وکاږي بیا یې داسې سره واړوي، سر یې په وتړي، پښې یې په وتړي، منځ یې په وتړل سي. نو دغه هغه طریقه ده د ښځې په باره کې د غسل او د کفن. دا طریقه سوه د ښځې د غسل. او هر چې د نارینه و ده، د نارینه خو اکثره خلکو یا به زده وي که زده نه وله د نارینه په غسل کې اودس هغه اودس ته چې موږ ورکوي، یو دا نسته پکې چې خمار ورته وایي، او یو هغه سر پاډه نسته چې هغه که خرقتون تربط بها صدیاها، دا پکې نسته، دا 2 ځین ووتلې. دغه ډول دا 2 جامې به لاندې واچوي چې دغه ته لاندې ته وایي ازار، دغه ته وایي لفافه، دغه ته وایي کمیس. نو د نر کمیس هم تقریبا تر دا ځای مناسب دی، که لږ رالوړ وي پروا نه کوي، او د ښځې به بلکل تر پنډۍ پورې وي. نو دغه ډول کمیس د نرم کاټږي لکه د ښځې چې کاټ شو، مګر د نر 3 جامې دي. د نر صرف یو هغه لفافه ده، یو یې لنګ دی ازار، او یو یې دا کمیس دی. د هغې دا د مخ پړونی نسته او د ځیګر پاډی نسته. نور د مړ دغه ډول غسل دی لکه چې د ښځې وسو، او د نر دغه ډول کفن دی چې کمیس یې ور واړوي، دا به پکې ټوله کې دا نر. نو اول وار به چې شوکې د کیڼ طرفه به دا ور واړوي، دا نر دی، فرض که دا نر دی، نارینه دی، او بیا به دا ټوکر پر راواړوي، دا 2 جامې، او بیا به اخري پر راواړوي، او بیا به دا بل طرف اخري پر راواړوي. دغه رنګې به یې سر وتړې او دغه رنګې به یې پښې وتړې. د هغه د مابین تړل نسته، که بیا احتیاطاً چا تړی څه منع نسته، سر او پښې تړل کېږي. به دا څو طریقه د نر د غسل او هغه طریقه سوله د ښځې د غسل. نو زه پاک دې موږ ته د دین په هر حکم د زده کولو توفیق را نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Please subscribe.